السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ښه وئ. سحر خان خپل خاوند نه طلاق واخیستو او د مراد څلورمه ښځه شوه. که آیا غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم اوس در سره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د غنټې په دې نشان ضرور کلیک کړئ. دوستانو، سحر خان چې د یو پښتون سره یې واده کړی و او هغه نه یې یو زوی هم و، خو ویل کېږي چې څو میاشتې مخکې د خپل خاوند نه د دې لپاره طلاق اخیستی و چې خاوند یې ضروریات نشو پوره کولی. خو دوستانو، د حیرانتیا خبره دا ده چې هم د سحر خان د نیلم ګل پخواني خاوند مراد سره واده وکړو او د مراد څلورمه ښځه شوه. د مراد چې کم دی نو څلور ښځې شوې، خو کله یې چې نیلم ګل له طلاق ورکړو نو بیا یې د پښتو فلمونو مشهور اداکار سحر خان سره واده وکړو. تاسو دا پکچر کتلی شئ او دا په سوشل میډیا کې د سحر خان پیج کې هم شیر شوي دي. داسې یې تاسو هلته هم کتلی شئ. دوستانو، تاسو د دې کار باره کې څه ویل غواړئ موږ ته یې په کمنټس کې ضرور لیکئ او اوس راکئ ماته اجازت که ژوند وفا وکړه نو میلاویږو په یوې نوې ویډیو کې. تر هغې پورې د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.